ظلم ستم مو په ژړو کړل رنځیرې خواندې چکش ننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې میشتو سپیوای واورید شه لاس جنوزې ولیدې په وینې سرې مو د خپل پلور د ورور جمعې ولیدې دا 12 کوله میش سه رنګ په رنګ فتنې ولیدې میش د غدارو د جاسوس ټاپې فتوې ولیدې د عالمونو مو مارې په چوړې پرې ولیدې تور سرپایب لپشه مو خپلې تور سارې ولیدې میش په کیرینه د ظالم فوج چاپې ولیدې میش وسپینژیري ته سیرې زیاړې دیکې ولیدې په چک پوسټینه هم د فوج بیزاتې ولیدې پیرای وام یاش میش د خپل مړه سره ژړو وکي نه څوک غمرازي وکو نه څوک توجه وکي الټا حکومت د میش په غام پرې خندو وکي دا ریاست رو سره هاره نه راو وکي کنن هنشورو بیدور تاریخ ته نه ماب کوي چې نن ورځ پوته شه په کور تاریخ ته نه ماب کوي چې د ظالم نه وکي ډور تاریخ ته نه ماب کوي خدایو پښتنه کو ضرور تاریخ ته نه ماب کوي کېو د خپل بارخه زور تاریخ ته نه ماب کوي درته پتا ما دی په ژوند پر ظاهر خواندې چک شننګ وکي د وطن په کونډې بیره خواندې چک شننګ وکي د وطن په کونډې بیره خواندې وطن بعد عریض رو غلی به همت نه هرج د ټول افغان ملت ملي رهبر منظور احمد پښتین ته خواسته چې دا تاسو سره خپل خیالات شریک یو غمجن کور شي یو غمجن پلور مختا یا داسې کلی چې دغه د کلی ځونه چې دای گایز به گاور سره ملویدل چا ملګری د چا رشتہ دار ها په شهادت رسیدلی دی خدای دې شهادت قبیل کی ټول کلی ته د قرآن ته تعزیت کوي میر مو بچای وای د خلک سره تعلق ساتلو ځان وخت نه تعلق ساتلو په دا باندې لګیاوي قرباني ورکړه ان شاء الله تعالی زړه ډېر خبره نه کوم امد وازم دي نه ان شاء الله دی بیا او طریقه جوړه ان شاء الله دای با قرباني کوم خو زه په خپل قاعده ته سره مش تعلق ساتل حالات هم داسې دي چې ټول کیسې مې وکتلې لیارم نکړه په شمینده یو ویل چې غلی شسته خله پټې کې دا یې شوریدو د عقل دی خدا ښه بچ کېدل دي میشه دغه خلک خله پټې کړل خو په دا پټې خله کې هډر ساخ وويشته دي چې چا څومره ډېرې پټولې نور ویشتل الولا ولی نشوي باج ډېر ماتاتم وکړې خو چا معاف نه کړي میږه بیا ویس وخت داسې روغی چې میش کم سے کم کمړېږي په ماتاتې باندې نور نه مړېږي میش سره د نام ټکای هلي کشي د غیرات ټکای لیکشي اوس پنجری د ځوانون ته چې تکلیفونه راسیږي څه دغه ذاتی څه مسله نه دو دغه خوره مسله دو میش ته یی چې د خلک رو پرېږده څه چې میش په چیک پوسټونه زیاړې ورته کی چې میش په کورینه ورننه وځي چې میش د دې د بیزتې ور کوي توس په دا ژغ ما کستی چې څوک ژغ کوي د یخت تکلیف پر کوي دا د دغه وطن په عزت باندې د خلک سمجھته نه کوي ځکه تکلیف سره مخ دي او میش د خدای نه روزي په دا چې د مظلوم او د ظالم هغه رز رغله چې ظالم په دغه طاقت شو چې اټمی قوت وو او مظلوم په دغه ځای شو چې د خپل ورور پښتنه چانش پکړای دی ورک میش ته خدای توفیق وکړي د مظلوم په صف شي ودرولي د مظلوم ملګری یې کړلی په دانه ششمن میش نه غوړي یوارد انسان بیا مړیږي هر څومره چې ژوند تیر کوي یوارد دغه دنیا نه درېمه یوارد خدای ته بیا هم مخ کېږي میش خوشحالي چې خدای ته مخ کېږي ورته ویلی شي چې کوم ژوند در کړی او پښتم سم د مظلوم حمایت پرې کړی دی میش په خپل مبارزه په خپل ژوند نه خپه میش که په خپل مرګ نه مړیږي میش یې خدای نه ګیلا بي دی میش دا وچ د ظالم او د مظلوم چې کیم میدون وي
پاک شه د مظلوم په حمایت شه خدای پاک مې شهادت نر نصیب کړي دا مې نه خپه کېږي نو دا وطن د خوره هر ورځ د ژړو سره مخ دی ستی خو میر وپیږي دغه دردین نه څه سبا حاصلوي ډېر په مشکله میشته عقل روغلی دی په وینه کښې روغلی دی میش نه پیدلی او پلونکی مړ که پلونکی شهید که پلونکی شهید که یو میش زده کول چې او دا داسې کیسه ده دا داسې کیسه ده او چې لږ څه پویا او شعور روغلی دی دا ډېر په وینې او په عشق کښې میش ته میلاو شو میش ډېر خلک ډېر څه شمېرو داسې هداسې شو بیا میش په وینې په عشق کښې زده کړل چې نه داس نه داس تو دغه اوس د تاریخ نه د تجربې نه د دغه وینې عشق نه میش زده کړه کوي زه توسته په دا غمجن حالات شه یو د خوښۍ زره یې خو در کولی شو چې میش مړېږي میش کورونه ړنګ شوي دي میش ذلیل شوي میش په خپله خوره کښې په خپله لیارې باندې په ډور تېر شوي نه خپل وطن چې سړي زړه پې ډاډوي پاک شه چې په لیار تېرېږي اوه چې په دغه دشت مې څوک بې عزته نه ومنه میش داسې وخت تېر کړی دی خدای واهه درته یایو چې خدای پاک هم بیا بداو هم لګول یې دي چې کیم خلق ظلم کو چې ځون ته طاقتوار یی چې ځون ته جرنلون یی دغه حالات هم لږ درته بیانوو دغه دوی ته رسېدلي دي چې ملګری نه دی ورپوته خدای داس ذلیل کړي دي د په ملګرتیا باندې څوک فخر نشي کړلی بلکې د میش په خوره هره بدنامي په دې علاقه کښې په د وطن چې میش داسې دو چې که نور چا نه په کور شه خو د ښه سوتل وي خو که په ده پورې څوک ثابت شول چې دی ملګری دی غرور اعتبار نه پرې کړو خدای داسې ورټل دوست نه دشمن ورته جوړېږي په دا حالات یې پوهېږي ستایي دا زه چې څه یایې په دا کیسه پوهېږي ملګري نه دشمن ورته جوړېږي خدای پاک رسې پښې څه کول یې دو چې همت هار نه کستی چې حوصلې م کمزور یې نه شي چې په خدای باندې م یقین کمزوری نه شي صبر دا ته نه یی چې یو څه در سره وشول په کور کښې نه صبر دا ته یی چې په سخت حالاتو کښې ته همت نه کوې هر په خدای یقین وسوتې همت وکړي دا هر شی تېر شوي دي سپین ږیري نوست دي که کتابونه نه وي ویلي عمر یې دومره دی چې خپله سترګه لوند یې ډېر څه لیدلي دي او په دا وطني نقشه ډېر صاف زورور تېر شوي دي خو چې چا ظلم کړی دی نتیجه نه وې راغله بیا توس څه یاستئ چې دغه ظلمي نه و نتیجه نه درېمي خدای پاک د انسانونو ویش تاریخ چې کسې هر ظالم ته په دا دنیا هم بیا انجام درکړی دی انشاءالله همیش په خدای باور دی او چې په سی خالیار پاک خالیار شه کیم تکلیف ورته میلاویږي په دا باندې میږي خدای نه روزي ژوند په یوه طریقه بیا تیر شي هره پیشاک شه تیریږي حق په لیار باندې میشته سکون دی محترم انسان د دنیا هره ګټه چې کو داسې یي چې خواشول ژوند پرې تېر کړه چې زه زړه مې په سکون شوي خو زه یوه کیسه درته کړه د سکون چیر شه دی دا که په ښه ګاډي یې کښې وای مو د دنیا د ډېر ښه ګاډي مالک لیدلی دی چې خودکشي یې کړې ده د ډېرې لویې بانګلې میلې چې په 100 کرناله کښې جوړوي د هغې مالکونو خودکشي کړي دي دا سکون په نیکې چارې کښې دی چې نیکې چارې کې په دا کښې سکون دی نو په نیکه لیار شي چې هر تکلیف میشته راغلی دی د میش ملګري دي توسې ته پته ده تقریبا غونډ 20 وتلي دي جیلې نه په یو ځوی شو یو کاس روغی چې دا میش کیم حالات تېروي خو چې میش بار بار کله تو کسي انتهایی پر سکون لیده شي خواشول لیده شي ته ویله د دغې حالت نه مو ته دا راز وښیه چې څرنګه تاسې دا حالات په دغه سره دومره په خوښي لګي مو ته چې دغه یوه وجه ده تکلیف ته په دوې وجې انسان سیخېږي یا په دا وجه سیخېږي چې ده څه جرم کړی وي یا د حق په لیار شه درته تکلیف نه رسي د جرم مو کړی نه دی حق د لیارې ملګری خدای پاک دی الله پاک دی په الله پاک نه زیاته مینه د میش سره څوک کوي نه نو حق چې مو ته یو حال ولیکه زه په څه رنګ نه یو خوښول
نو دا کې دا لیکلی دی زه د خپل رب په فیصلې خوشحال یم او بله خبره زه په جرم نه راغلی موږ د خپل خلق سره مینه او وفا پرې راوړی یو دا خلق ته یې زیاړه کړې موږ زړه پرې بدل چې نو یې کې ورته موږ د هغې پوره خپل سر قربان کړی و چې موږ خلقو ته نه ځوروي موږ پښتونه نه ځوروي ظلم نه ورسره کوي نو خلق نفرت یعنې که هر ته جرم وکړې دا نفرت دی واحد سړی په دا جیل شه نوست یو چې په مینه پرې راوړی یو د خپل خلق د مظلوم په ملګرتیا پرې نو په دا زه خوشحال یو مو ته همیشه دا لیار موږ خوښه کړې دو عجیبه خبره ته موږ دومره څه ویني یې لیدلی نه کټ کېږي بس سیده پایوال یاره ونیولې په زړینه کښې مې یو سکون ګرځي همیشه نو په تکلیفاتو نه خفه کېږي ستی لیار باندې خفه کېږي لیار چې لیار مې د حق تو که نه چې د حق لیار وي بیا په خپل رب یقین سوتستی انشاءالله فتح دی میږدو خو امتحانات روڅي دا یوه کیسه کوو بیا تقریر ختموو خالي دا دی په خدای باندې د یقین په حواله سره یو وخت و یو کاس و نوم یې نه و خلک ډېر ظلم یې لیدلی وی خپله سترګې مخ ته لوس یې داسې وکړل چې یا خدای پاکه ټیټ یې کړل نه دا وکړه نه به دا و مشر سړی و داسې لکه د یې سپین ږیري ټول یې پګړې و مور چې وڅه شول وی چې خدای خپل ویني نه څه ورته یي زه څه وکړم مو چې نه غلطه خبره مه کړه صبر وکړه په خدای همت مه هروه دا سړی زه پې پوهېږم چې موږ خو وپېژندو چې ته ظالم یې خدای پاک یې لکه چې په ټوله دنیا یې ورپېژندي چې بیا ثبوت څه ورسره کړي چې خلک یې زړه نه پې پاتېږي بیا څه وخت داسې روغی چې په پنجاب شي دروازې ور متولې خلک مو هغه سړي ته ټلیفون وکړو چې خدای یې په ټول خلک یې ور درته پېژندي خو د خدای فیصلې ویني محترمې فتحه نږدې دو ډېره نږدې نه دو خو همت وړي موږ د ظلم جبر نتیجې موږ ویني چې چا هر سره کړی دی بیا هم په منډه هلیدلی دی بیا هم ذلیل هلیدلی دی بیا هم راټلی لیدلی دا ظلم څه در سره وشي زیاتای وشي دا دومره باد نه دی دغه تسلي شته خو چې څه څه راوټر شي دغه تسلي نشته دا خلق خدای داسې کنده ته روان کړی دی چې هم ونسکورېږي هم راټلی وي چا زړه نه پې بادېږي خلکو سیرې کو چې ټیک بس نه کېږي نو په دا پریشانۍ باندې یقینا د ځوان ضیای ورور مرګ باندې موږ یقین دی خو فراق و جدایي بیا وي موږ یې توسې زړه ته هم کړی دی پوره په دغه سخت حالات چې د توسې سره په هر غم شه شریکي دا توسې ګوشی نه دی ملګري خبره وکړه دا ټولې جیلې نه مصر وتلي وي یوه یې وارې دي په کورونه خو دغه ته تل دا غم و ورسره دا توسې ګوشی چیر شه دی دا موږ دی موږ غمجن یې په دا کیسې په دا واقعیات دی نو لهذا تسلي درته یایي چې موږ مظلوم خلق ټول در سره یي او په رب یقین ساتي